آیا تاسې بې د برېښنا ژوند خوښوئ؟ هغه څه چې زموږ ژوند ورپورې تړلی دی، هغه څه چې په ورځني ژوند کې ترې موږ زیاته استفاده کوو. آیا دغه برېښنا چې موږ ترېنه کار اخلو یو ناڅاپي قطع او له منځه لاړه شي څه به رامنځته شي؟ په داسې حال کې چې نه کوم نور وي او نه هغه وسایل چې موږ ترېنه د برېښنا په شتون کار واخلو. که په ټوله سره ووایو نړۍ د برېښنا پر اساس څرخیږي. ستاسې په نظر که چیرته یوه اونۍ په ټوله نړۍ برېښنا قطع شي څه به رامنځته شي؟ په 2019 میلادي کال د وینزویلا برېښنا یوه اونۍ پرې شوه. امنیت او سوکالي په ټوله کې د دغه هیواد ورسره له منځه ولاړ. موټر چلوونکو په زوره سره عامه خلک د شپې لخوا تښتول او بیا به یې ترې پیسې غوښتلې. په ټول هیواد کې لوی مغازي او سوپر مارکیټونه په مکمل ډول وتړل شول. وینزویلا هیواد په دومره اندازه ناامنه شو چې د شپې لخوا به مریضان د روغتونونو څخه تښتېدل. په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه یوازې د محدود وخت لپاره کار ترسره کولو. که دغه برق په ټوله نړۍ کې قطع شي څه به رامنځته شي؟ د نویو څېړنو پر اساس چې په امریکا کې ترسره شوي په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 515 کوادریلیون پی ټي یو انرژي مصرف شوي. که چیرته دغه انرژي په هر کس باندې تقسیم کړو هر شخص ته 88 میلیونه پی ټي یو انرژي په سر رسیږي. اولنی مشکل د برق د قطع کولو سره هغه دا دی چې په ټوله سره به ارتباط له منځه ولاړ شي. نه به انټرنیټ وي او نه به موبایل چارج لري او هغه ارتباطونه چې د تل لپاره ترې کار اخیستل کیږي په مکمل ډول به ختم شي. اخر څه کیدلی شي چې په ټوله نړۍ کې دغه برق قطع کیدلی شي؟ یوازینی څه چې کولی شي هغه دغه دی، د لمر قانون. د لمر انفجارونه تر ډیره په فضا کې ورکیږي، خو بیا ډیری انفجارونه د ځمکې لور ته په رارسېدو باندې دي چې په لوړ سرعت سره د ځمکې لور ته رارسیږي. په اول سر کې لوی فضایي سفینې په مکمل ډول له منځه ځي او بیا د دې څخه وروسته په مکمل ډول د برق سټیشنونه له منځه ځي. که چیرته موږ موبایل د جنراتور په وسیله سره چارج کوو، خو بیا هغه فضایي سفینې چې انتنونه کنټرولوي په مکمل ډول له منځه ځي او تماسونه ورسره هم قطع کیږي. د برق نشتون په صورت کې انسان بیا د هر څه څخه خلاصیږي. انسان بیا مجبوره ده چې د فضا لور ته وګوري او ښکلي ستوري پرته بل څه به په فضا کې نه لیدل کیږي او هغه برقي سټیشنونه چې په لوړه کچه انرژي انتقالوي په مکمل ډول به له منځه لاړ شي. زیاتره ناروغان د سترو ناروغیو په صورت کې د روغتیایي ماشینونو ورته لګېدلي دي، هغه هم له منځه ځي. په 2020 میلادي کال کې په کالیفورنیا کې په 20 میلیونه خلکو باندې 2 ورځې انرژي قطع شوې وه. د کالیفورنیا دولت 2.5 میلیونه تاوان جبران ورکړ. دا یوازې کالیفورنیا وه چې 2 ورځې پرې برق قطع شوی وه. د برق د نشتون سره نشو کولی چې ډیجیټل سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړو، صرف یوازې نغدې پیسې به وي. بانکونه ټول په ډیجیټل پیسو سره کار کوي، خو کله چې برق نه وي نشي کولی چې پیسې ترې وباسي. د همدې له امله په ټوله نړۍ کې د برق د نشتون له امله ستر مشکلات رامنځته کیږي. ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.